یوه ورځ وروسته افغانستان د پاکستان سره تمریناتي لوبه لري. دا چې د رسمي او تمریناتي لوبې ترمنځ څه توپیر دی دلته یې معلومات درکوم. هو دا معلومات د هغو لپاره دي چې شاید معلومات ورته نه کیږي. ملګرو دغه معلومات موږ سره نورخان اشنا شریک کړي دي چې زه تاسو ته وړاندې کوم. که هر چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ په مهربانۍ سره د سپورت معلوماتو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان سره تمرینی لوبه. دغه لوبه تمریناتي ده. سبا نه بل سبا د می 24 نیټه ترسره کیږي. د تمرینی لوبې قوانین یا اصول داسې دي چې یوه لوبډله مکمل 15 لوبغاړي لوبولی شي. البته میدان کې به 11 لوبغاړي لوبه کوي خو کولی شي لومړی وار بیرته 11 بیټسمینان ښکته کړي. د بالینګ په انینګز کې بیا 4 بیټسمینان کینولی شي او پر ځای 4 بالران اخیستلی شي. مثلا که افغان لوبډله د بیټینګ په انینګز کې دولت، آفتاب، حمید حسن او مجی پر ځای بیټسمینان اخلي، کله چې د بیټینګ انینګز پای ته ورسیږي د بالینګ انینګز راځي، بیا 4 بیټسمینان کینوي پر ځای 4 بالران لکه حمید، دولت، آفتاب او مجیب اخلي. لوبه د هندوستان سټار سپورت خپروي. افغانستان کې ملي تلویزیون قرارداد کړی دی، ترڅنګ نوره سیمه ییز تلویزیونونه او راډیوګانې هم خپروي. ډیره مننه ملګرو چې تر پایه سره پاتې شوئ. لا نورخان اشنا په مننې چې موږ سره دغه معلومات شریک کړي وو. تر بیا ښې شېبې ښه وختونه.